نن موږ د اوسپنې یا ایرن په اړه خبرې کوو چې ستاسو په بدن کې د اکسیجن د لېږد او د انرژۍ د تولید اصلي کیلي ده. زموږ د کلونو عملي تجربه ښیي چې اوسپنه ستاسو د بدن په هره حجره کې حیاتي رول لري. د فزیکي ځواک څخه نیولې تر ذهني ویښتابه پورې ټول د دې مهم منرال په کچه پورې تړلي دي. که تاسو غواړئ پوه شئ چې اوسپنه څنګه په طبیعي ډول ترلاسه کړئ، نو سره غوښه او ځیګرې تر ټولو بډایه سرچینې دي. د سمندري خوړو مینهوال کولی شي له کبانو څخه ګټه واخلي، خو که تاسو د نباتي خوړو مینهوال یاست، نو پالک، لوبیا، دال او وچې میوې لکه ممیز ستاسو لپاره غوره انتخابونه دي. دا خواړه ستاسو د بدن د وینې په جوړولو کې مرسته کوي. زموږ د ټیم یو مهمه مشوره دا ده چې د اوسپنې د ښه جذب لپاره باید هغه له ویټامین سي لرونکو خوړو لکه مالټې یا لیمو سره یو ځای وکاروئ. دا کار ستاسو د بدن سره مرسته کوي چې اوسپنه په اسانۍ جذب کړي او د وینې د کمښت په مخنیوي کې درسره ملاتړ وکړي. که تاسو د دوامداره ستړیا یا د ساه لنډۍ سره مخ یاست، نو د اوسپنې لرونکو خوړو کارول ستاسو د حالت په ښه کولو کې ګټور ثابتېدای شي. په یاد ولرئ چې اوسپنه ستاسو عضلاتو او مغزو ته اکسیجن رسوي، نو په خپل ورځني ژوند کې د غوښې او شنو سبو کارول مه هېروئ ترڅو تل تند او قوي واوسئ. زموږ د ټیم رښتینې مشورې تعقیب کړئ ترڅو د روغتیا په رازونو پوه شئ. په یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له داسې نورو تجربه شوو معلوماتو خبر شئ. مننه چې تر پایه راسره وئ.